راشه وګورئ دا شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه زه هم د ډېر معتقد یم ډېر لوی سړی په خپل وخت کې بې حده ډېر ورته راغلی یم بچپن کې طالب توب کې ملا توب کې اوس د آبادۍ لږې ګڼې شوې ما هر ټول خلک پېژني چې کومه لار باندې ځم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکه زه لار لنډوه خوار کې سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډوه نو دې وجې نه اوس لږ مشکلات دي دې خوا وګورئ شیخ جنید دوو یو شیخ جنید پېښوري او یو شیخ جنید بغدادي رحمهم الله تعالی و تبارک شیخ جنید صاحب په دور کې یو ډمه وه دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې بیا سر نه بس سر چې د الله نه سوا دې بل چاته ټیټ کو په ټکي کافر شو بل څوک دی چې د هغه په مخ کې به سر ټیټ شي د ټول بدن بادشاه سر دی د سر بادشاه تندی دی نو د ټول کائنات د بادشاه په مخ کې به د ټول بدن بادشاه ټیټی د بل چا په مخ کې به نه ټیټی په دې خبره پوهېږئ دمه وه د ده په دور حیات کې دمه وه خلق ولراله وی جي خلق غرق شو وی چې ولې وی دا یو ډمه ده او د شپې 1500 روپۍ لیو هر سړی ځي هلته شپه تېره کړي او 1500 روپۍ ورکړي خلق یې تباه کړي ویل ورشئ پیران دې ته وایي او بزرګان دې ته وایي تو اوس دی ورشه چې حضرت باہر ته لوگ سارے شرابی تھی گئے سارے کافر تھی گئے عورتیں بے حیات تھی گئی ہیں دے بڑھتے جنوں سنگیوں میں دعا تھی ایسا دعا تھی ایسا تسپے پلاس کے پجمات کے کلاس تلخو خوان کوي تسپے پلاس کے پجمات کے کلاس تلخو خوان کوي لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خوان کوي لوی پیر جناب محمد رسول اللہ صحابہ بچ خبر دل دے بد ٹولو نہ مخ کے پا میدان کی تورا پلاس ولاڑو مدینہ منورے حملہ کی گی صحابہ چزان تیارولو چې بار وروته دی واپس را روانو صحابو ته ولې وې صاحب حمله کیږي وې زه میدان نه عالم نشته خیر خیریت پیر دیته وې بزرگ دیته وې مونږه زمانہ کې پیران مونږه د دیوبندیان بزرګان د خلاف اولیاوانو نہیں مندے اولیاوانو جڑے نہیں مندے انہاں دے وچکار ایمان نہیں ولی مانا خدا دا دوست جڑا آدمی خدا نو منسی خدا دے دوست نو بھی منسی اولیاوانو مننے یا گن کپانو نہیں مننے دا جیبونو گن کپان نہ من دا سلاسا دوانا بمینو بس خا آمین یا اللہ اولیاء څوک نه مني نن را پاسې رونو هاي هاي خطر ده رونو غرق شوي د سیمولیان پیدا شوي دي چې زیارتونه نه مني هاي هاي تاسو وایي چې وایي دا خو رښتیا ده جوړ هلکه څوک دي وایي دا دیوبندیان زیارتونه نه مني تاسو چې چېرته دیوبندی ګورئ بیا لکه توره بلا چې ګورئ وایي دا بلا زیارت نه مني راشئ ما نه زیات زیارتونه څوک نه مني ما نه زیات زیارتونو ته څوک ځي نه ما نه زیاته دیرو ته څوک نه ځي هر څه منم خو پادیره مړی د انکم ټیکس افسر نه منم ته پوهېږې په خبره موږ د پاکستان ټیکسونه نه منو نو دا پلانې ټیکس ته ورغم ورپسې مال په ارام کښېنه زما په کور د ټیکس لګولی دی ویلی او جمود راشه زما ژوند مطالعه که څه کمی پوره کوې به او که زیاتې تې واله خدای راستي که نه درکړه ویل جي دغه مای چیچي څه ته وایي در کوم نه
دا د کمیټې ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا ټول ملک ټیکس برای خدا غیر ضروری اخراجات ختم کړي ټیکسونو ته به ضرورت اړو پاتې نشي خبره مې څه کوله دا شیخ جنید رحمت الله علیه دمدا او 1500 ولور شي ورته وایي چې بیګاله نور څوک مه پرېږده او شیخ جنید صاحب بستا کور ته راځي دمې چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلو زه خو ډمه کار څه به راځي راغی بیبي څنګه چل دی 1500 روپۍ وې دا 1500 روپۍ نو شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیریم بزرګم د ډمې کور ته ځم خلکو کې بدنام شي خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے مثلا مرا درکار نیست وہی دی خلق کنا کورتن نوته بیبی په دې نه پوي کچ دا 1500 روپۍ د پکمه وادرانه واغسته وې دیش پکې زما ځان تا ته وقف ته ته چې څه وې زبویم چې خج وې انکار خو بنه کې وینا وې خدا کوټه تلاړ وې بیبي ز پیرم صفائی ډیره خوخوم ستاد جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا اولامبا پاکه جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمای بوتله غسل وکړو پاکه جامې په واغسته او راي واسطه چراسته بیا ورته څوي وای بیبي زه خو ګوره داسې پیر غوندې منځونه مې ډېر خوښ دي نو شپه اوږده ده نورې خبرې به کوو خو په دې مانځه ودرېږئ او 2 رکعته مونځ ته وکړه او 2 به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوو خو به کوي داسې او شرمېدل یا قامه ته خو چې حجرې ته ډمه راولې دا د راډ د روشنایۍ پیدا زلمي چې دي دا به کله خپله کرکولی راوالي ډمې ته به په سر کې د دې ډېر جوش نه کله به دا دوی دا تماچکولی چې پیدا کړي دا شلخی تماچکولی دی پیدا کړي نو دا به ملک دی یوړو ټول یا دا دریوال کلاشن کوپونه را پیدا کړي واده دی او سنت حکومت نشتا که حکومت کې لږ سره سترګه وی او سپیرټ پکې وی او د شپارسلي او د رشفتلي زمانه نه وی محمد علي او لیاقت علي مړه شو کنه نو شپارسلي او رشفتلي ژوندي دي شپارسلي او رشفتلي زمانه نه وی او ما ترانی ولې چې تا ته د کلاشن کوپ چلولو ډېر ښه چل درځي تیاره غزا ده په کابل کې او په دې تورخم مې وراړولې وی چې ترغې والله کرانه راشي چې یا کابل فتح نه او یا شهید شوی چې ستا عمر چې ته مانه بیا ډزو نه کې ته تاسو سال جوړ کړی یې شیدلې وریجې در باندې خو یو ټرک ته مو خېجئ نو په ټوله لاره در نه صاحبه د بالا ماڼۍ ډمبوکي جوړ کړي دي صاحب الله دا زه مرګرو ته هم پښتانه لاړل دا پښتانه وګوره پښتون ته خو د پښتون یو کردار ما ته وښایه نور قومونه ولې اسمان سره خبرې کوي ځکه چې هوش دی پکې ته ولې ټوله ورځ سپي جنګې ځکه چې جوش دی در کې سوډا واټر بوتلې خو چې سر در نه وي لاندې بیا هیڅ نه تماچه راواله سړي غول مه خوره ته غول مه خوره دوست او چې ویولي بیا په خلکو پسې د مورم ګرځي خویندې دې ګرځي پلار دې ګرځي در په در خاورې په سر چاله ولې کیس دی چې کیس نه پانسي حکم در باندې وشي بیا په جوړه پسې ګرځي داسې ده که نه ده شرمېدلو په څه به شرمېږئ تاسو له تقریب پکار دی
تاسو له تقریر نه تاسو له کاربین په کار دی چې سړی ګوره د مازغی الوزی دا تقریر خلق دی دا بني اسرائیل دی بني اسرائیلو با خزه د لاس نه ونیوه موسی علیہ السلام ته به راوسته د دې ښځې نه مې که منې کې نو تا پیغمبر نه منم او که دې نه مې نه منې کې نو منم دی او دې نه به دې اول منې کوم ویل بیا دې پیغمبر اډو بنم زه بالا مانۍ کې کله دکان کې ناست یم زما مخکې دا پښتانه تېرېږي ګډېږي تماچې ورسره یي ګلونه یې اچولي په خر یې هلک سور کړی ورسره بینډي نو ما ته هم داسې ګوري او خاندي چې بجلیګر استاد ته خو زمونږ برخلاف یا خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه وکړي د دې دا مطلب دی که نه کبل سره یعنی ما ته کته او خندل د دې دا معنا چې خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه کولی شي که نه شي نو زما خدای بیا داسې چې په بالا ماڼۍ کې ډز غپ به داسې سملي او لک کښنې پروت مورې های پای های څه چلو شو زوی مې چاوي ډېر ښه سم کار رحمان بابا کی صدا ناجوڑ ہے تا تبلا ناجوڑتیا نشته د عشق بیماری ده درتا عشق نه توبه وباس ویجی عشق نه توبه نه وباس و خدای دې نورم زیات خپل یار ته وی چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا خبرداوے چې د حال تر دا بدتر دا خلق چې دین زیات بدتر شي دی کې د دې زید شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دمه په منځ دروله او به کیدا سی وای په ایمان څومره پښتانه ناس دي او به کوي اوس به شیخ جنید بغدادي او پېښوري کوم ځای نه پیدا کوم په منځ ودروله او دې په سجده پریوتو او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خودم رکارو چې دا دم کار زنا وا ما د زنا نراوست او تا ته مې ودرولا زما خودم رکار او دینه مخکې پس رجوع قلبی کار ترا خدایا د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی دا ستا کار پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے اللہ د دې زړوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه تور کو ځان سره تعلق پیدا دمی چې دا وره دی بیهوش تر سبا پورې بیهوش پرتاول سبا چې را پاسې دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګ شو بزرگان دی توای چې دمه به راونی وي د دمو کور تتلل به سعادت ګڼل زما عزیزانو داغه خلق یو خزه ورته داسې ناس بو داس کوزا به لڑا کړه کیوں ہے جی کیوں ہے وہ کراچی میں میرے مرید دے کار تے آگ لگے ایسی تے میں نے بجھا چھوڑا واہ سبحان واہ واہ کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے دیکھو یہ خزے ورتا گئی تھی پھر سے بروٹھائی میں در تکڑے دا ویچے سب پخے ویجی سرکڑی چرگان وی خواہ اللہ دے قبول کی سنگیان ور سر لاړ چروټای ته کېناسته ښځې د پتنوس کې د لاندې چرګي خېدې او پاسه پې یشېدلې وریجې اچولې پتنوس یې راوړو پیر صاحب مخکې کې وی ښځې تا خو وایي چې سرکړي چرګان به وي بیجي دغه در غریبي مې وه والله که نور څه را سره غریبه یم اخوا کا موزرې
قدر نشه کولای د بزرګانو نو راغواړې څله وی جی خورئ که نه خیر دی نه خورو ځئ چې ځو ورته پیر صاحب زما نو دې ځای نه کراچۍ کې د مرید اور لګېدلی خو ویني او سیر وریجو لاندې چرګ نه ویني وریجې داسې کړې چرګ پکې بوټې خپې راوویستې نه بای خدای ته وګوره خدای ته وګوره په دې کوڅو کې ګرځي چمټه ورسره یې د اوسپنې ته پلاني بابا قلندر راغلی دی ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري وای خورې سوچه سید دی سترګې سري دي سوچه سید دی او سري هغه سترګې دا کمبخت په چرسو سکلو سکلو سري شي نو دوی وی سوچه سید چې زی او سورنک لاړو قلندر درنه بینوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه مزه بابا الا مزه قلندر بینوالا خدای ته وګوره غاټ سنډا بئی داتی عمره غټ بئی چمټه به ورسره صاحبه خدای ته وګورئ اے بدبخت قوم اے بدبخت قوم داسې خلکو له خیرات ورکولم ناروا دي ته دې ته آماده کې چې په تیاره درته ملاویږي مزدوري مه کوه کار مه کوه اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کوي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي تم چې ورشه فتح خان پلاره ستا پالم راووته ته ورته ښه څه پکې راووته ای ګیره به دې نورم لږه اوږده شي هلته به سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دی خو وګورئ تاسو کې داسې هم دي محرم میاشت وه په کارو چې شهادت څه خبرې کړی دا ده څه ووي ما دغه ووي راغلی وې تبې نیولی وې د کونینو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې دې نه دې تبه وطنه ما دغه ووي هلته ملیریې نیولی او زه دله صاحبه الوا پخه کمه داسې په کار دي بھائی ملیریې تبې نیولی بېختیوزه کونین دله په کار دي دا د کونینو ستنې وې چې درته مې ووالې الله دې ستاسو ملیریا ښه کړي زما ملیریا دې خدای پاک ښه کړي زم ستاسو نه د قوم سړی یم ستاسو د ملک سړی یم کومه بلا کې چې تاسو ګیریئ دغه بلا کې زه ګیریم ښځې کنټرول کوي لوڼه کنټرول کوي که رښتیا ځان ته پښتانه وایئ نو دا پیغلې لوڼه په چادرو کې سکونونو ته مړي پم در باندې لګېدلی دی نو په شل زره روپۍ موچیانو کوچیانو ننبایانو چترګنډو دوی هم په شل زره روپۍ وی سی آر اغستی حکومت بله مهرباني وکړه وی سی آر باندې ټیکس معاف کو په چابړي خو ټیکس لګولی دی د کمیټۍ کارپوریشن ټیکس ترنګي 1 روپۍ د بمبې فیسو او دی سی ترنګیانو کې 25 روپۍ فیس 25 روپۍ میاشت ته به په دې خپل ملک اخراجات زیات دي اخراجات ستاسو کپره وخوره اخراجات نه دي زیات د ښځو اخراجات زیات دي که نه ده داسې اخراجات د ښځو زیات دي 14 کروڑه روپۍ د کال د ښځو د پوډر او د سرخۍ خرچ دی 14 کروڑه روپۍ نو په چابړي دی هم ټیکس لګولی دی د کمیټۍ ټیکس پراپرټي ټیکس انکم ټیکس پلانې ټیکس اوس بیا اخبار کې ورکړي چې ګوشوارې داخلې کوي اعلی وزیران صاحب وزیر مالی وایي چې دومره مې راغونډې کړي خپلې دې پکې څومره ورکړي دومره دې راغونډې کړي په ټپو کښېنې تا پکې څه ورکړي زما عزیزانو عرض مې دا و چې غیر ضروري اخراجات په دې ملک کې دومره ډیر دي چې څوک د لوږې مري لګیا دي وای څوک وای چې څوک
او څوک وایي چې څه وخورو. د چا د سبزی په دکان سبزي نه خوښېږي چې نن څه پاخه کړو. تاسو چې سهار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا پخ کړي وه، بله ورځ هم دا پخ کړي وه، بله ورځ هم دا پخ کړي وه، بله ورځ هم دا پخ کړي وه. داسې وایي که نه؟ په دې غضب په ټول اخته یې. پرون مې دا ویلي ښځې ته پوښتنه کې نن څه راوړم؟ پالک دې په تندر ولګي، کچالان دې خدای ووایي، الوګان دې خدای ووایي. نو تا خدای ووایه نو څه راوړو؟ تا خدای ووایه. دغه بلاګانې چې ستاسو په کورونو کې ناستې دي، که تاسو ښه ورځ وکړه، که مړم راشئ په قبر مې متیاز یې وکړ، که مړم او زه به مرم. د پېښور خلکو سیټي عبدالغفور باندې مم پختای ماتې کړې چې مړ شو، جنازم د هغه اسمان ته رسولې وه. مفتی عبدالرحیم ته به میندو ویلې دی د پېښور خلکو چې مړ شو، نن یادوی چې واقعي مفتی عبدالقیوم ته به په کال کې 2 ځله په منونو کنځلې کولې چې مړ شو، بیا هم په قصه خانې کې په باران کې جنازه ولا اوچته کړې. داسې به د بجلیګر ملا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل ملا نه دی پاتې په پېښور کې. داستنې نن ټول خسیان شو، ټول خسیان شو. تاج و تخت برقرار والا لګیا دي سه. یا الله یا الله یا الله، دعا ورته وکړه، دعا ورته وکړه، دعا ورته ولې وکم؟ ما څه کار دی چې دله دوا کوم ځان له ولې نه کوم؟ نن ټول په قهر څوک لاړې شورا کې کېناسته سه، څوک صوبائی شورا کے ننوتی دی. جاتے تپوسو کو جی کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا، اللہ کامیاب کرے. کیا بوجھ سر پہ کیا بوجھ پڑ گیا ہے سر پہ؟ تم ہے کیا؟ تم ہے کیا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی، میری داڑھی منڈواؤ. شورا ممبر نہیں دا خیٹی ممبر دے شورا سے نظم عزیزان و عرض میں داؤ چد ملک لاج ساتھ دا ملک گرے بالکل دا ہلاکت پا پلیٹ فارم ولاڑ دے، دا ملک گرے بالکل دا تباہ پا پلیٹ فارم ولاڑ دے. دو عظیم دشمنان یو روس او یو انڈیا دا ستا پا سر ولاڑ دی. اللہ دن کی اغورز کپا دے سرحد را پار شو، پار نشو 1500 کرتے دل راغے پا کور کے دل سڑی وشتا او مونگ سکو یو کوچی او دا خاری جگڑا وانو. دا خاریان خودیر چالاک دی، آرنگتای بیا کوچی تواچو لغرب رو بیا غرزول. دا کوچی با چرا پاس دو البته یو واری رازق سا، تو یو واری رازق سا. خاری با چی بیا را پاس دو بیا بیا چرنگی بیا بیا دا کوچی را غرب والا البته یو واری رازق سا، تو یو واری رازق سا. اس منگوائی چی تو یو واری بیاو کا چی غلم منگوائی چی زا خیر دے دا ظلم مڑا ود بھی تا تو کچھ کیسے نا. دا ماشومانو کې د پېښور کې زما تجربه شوې چې دا ماشوم په دغه ځای وي که نه تو ورته مار نه چې ټک شي بیا په دم هله بچې تو ورته مار نه چې بیا ټک شي ای بلیا تو ورته مړه دا مخ والا تک سور کی په والو او تو ورته مار مونږه تاسو خیال نه خدای دې نه کي هغه سات نن خو ته وایې چې کروس دې ملک تراغه زب ورته ویل کم وایم په خیراله به ورته وایم. روس هغه ورځ دې خدای نه راولي چې دې ملک ته روس راشي. امين. کروس راغه تب خر او خزه به دې خړای. د روس قانون داده سره خر ده او خزه خره ده. خر ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري، او خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري. والله کنه د کور مالک
شناختی کارت او ایڈنٹی کارت بدر سره هوټل ته بځې روټۍ بخوري او مزدوری بکې. د روس دا نظام دی. دا لار شه روسیانو نه تپوس وکړئ. په دې کابل کې چې روسیان راغلي دي په یو سیګریټ پسې د سپي غوندې منډې وایي، د سپو غوندې په یو سیګریټ پسې. نو زما عزیزانو دا مو وایه چې خدای روس راولي. الله دې روس د صفای هستی نه میټاو، خدای دې روس تباہ او برباد کړي او امریکا دې خدای هلاک کړي. امریکا هغه ابلیس او هغه شیطان ملک دی. اب بل خبره ده چې زمونږ ماماګان دي ډېر ورته څه ویلی نه شو، ځکه چې که څه راشي نو یو څاڅکی خو مونږ له هم راشي. ما یو مسله کړې وه چې د ابراهیم علیه السلام قرباني چې کړې وه نو دا ګډوي غوښې چا وخوړې؟ چېرته به ما اورېدلي؟ بیا خلکو ما نه تپوسونه کول چې هغه غوښې چا وخوړې؟ چې ملا نه به وکړی بیا هغه بجدګر ملا وخوړې. هلکه دا دې څه غم جوړ کړی دی چې د ګډورې غوښې چا وخوړې؟ ما مونږ څه خبرو چې چا وخوړې، خو مسلې پته خو به کوو که نه. اوس دا مسله پرېږدئ. اوس دا مسله راونیسئ چې د سعودي عرب نه 15,000 ګډان راغه هغه غوښې چا وخوړې؟ تاسو خیال هغه خو یو ګډورې او په مینا کې که نه، دا 15,000 ګډانو غوښې چا وخوړې؟ وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے. تاسو هغه بدبخت قوم نه کاکا سے زیارت ته تلو ډېر راپسې و چې د هغې سالانه اجتماع د تبه پکې یو تقریر کې. نو زه ورسونو مرسونو تقریرونو زما عقیده نه ده، منم یې نه، خو دې له په دې نیت لاړم چې بله موقع راته نه میلاویږي د بمبارۍ. به دا زیارت دی او دا مخامخ اجتماع ده او دا دنیا ناسته ده. ځان مې پې پوره ملا کو. په 1.5 لک روپۍ باندې د کاکا صاحب زیارت یوې میاشتې دپاره ټیکه کېږي. په 1.5 لک روپۍ. دا 1.5 لک روپۍ بیا په مختلف خلقو باندې د دې چې کوم اولاده ده په هغې تقسیمیږي. په دې مسله ما پوه کوي چې زیارت په 1.5 لک روپۍ ټیکه کېده څه معنا ده. په دې مې پوه کوي چې په زیارت له چې بیا ورننوتم داسې ډېری د لوټونو پروت. په دې مې پوه کوي چې د زیارت پیسو ته څه حاجت دی. بیا د زیارت نوسي وګوره کروڑپتیان او اربپتیان دي، د هغې ورته څه حاجت دی. بیا د اسلام نه تپوس وکړئ قرآن او حدیث نه چې د قبرونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې څنګه دی. دې نه به زمونږ ښځې څوک منې کوي.